واده کړې ښځې سره د خاوند تره په زور زبردستۍ غلط کارونه کړي، بدکاریانې ورسره کړي دي او بیا یې ترېنه په دغه دوران کړي، ویډیوګانې خو هم جوړې کړي دي چې دغه کار ورسره بار بار وکړي او خوندونه ترې واخلي. دغه جینۍ ټول معلومات په دې ویډیو کې تاسو کتلی شئ. ویډیوګانې به درسره هم شریکوم. اول لا سره د دغه ښځې بیان واورئ. کتونکو دغه ښځې په خپل بیان کې ویلي دي چې زما د خاوند تره راسره په زور باندې دغه غلط کارونه کړي دي، بدکاریانې راسره کړي دي، بیا یې رانه ویډیوګانې خو هم جوړې کړي دي چې دغه ویډیوګانو په ذریعه باندې بیا راسره غلط کارونه کول او راته به یې ویل که ته ما سره دغه کار نه کوې نو زه به ستا ویډیوګانې سوشل میډیا ته وخېجوم او په شرمونو به دې وشرموم. نو د دغه ویډیوګانو د یارې به ورسره ما دغه غلط کارونه کول او بدکاریانې به یې ورسره کولې. دغه ښځه وایي چې زما خاوند پردی ملازم دی او اکثره له د کور نه بهر وي او ګاډۍ چلوي په فکټرۍ کې. نو زه به چې کله کور کې ځان لوم زما دغه تره به اکثره له زمونږ کور ته راتلو او دلته به یې چې شربت کوو بیا به تلو. په دغه ورځ باندې چې زه په کور کې ځان لوم او په کچن کې مې کار کوو، دغه چې ما پسې کچن ته راغلی او ما نه غاړه تاو کړه. په دغه ټیم کې ما دیکه ورکړله خو د کنټرول نه کړو او په هغه کچن کې راسره دغه بدکاریانې وکړلې چې ویډیوګانې رانه خو هم جوړې کړلې. زما نه لاړلې. ما خپل خاوند ته دغه خلي ونه ویل خو چې یو څو پیرۍ راسره دغه بدکاریانې وکړي، غلط کارونه یې راسره وکړل. نو د اخر تنګه شومه او خپل خاوند ته مې په دې باره کې ټول خل وویل چې ستا تره ما سره داسې ناروا او غلط کارونه کوي چې ما نه ویډیوګانې جوړې کړې دي او د هغه ویډیوګانو په ذریعه ګیروي او بدکاریانې راسره کوي. خاوند مې زه تاڼې ته راوستلم، د هغه خلاف بیان ورکړو. دا د دغه ښځې بیان چې درسره هم شریک کړو. کومې ویډیوګانې چې سوشل میډیا ته ختلي خپرې شوي دي زمونږ پیج فالو کړئ او دغه ویډیوګانې پکې پرتې دي، تاسو دغه ویډیوګانې کتلی شئ. په نن وخت کې په چا باندې اعتبار نه دی پکار. په خپل کورونو کې ځان له ښځه پیغله جینۍ مه پرېږدئ، ځکه چې داسې وخت راغلی دی چې هر سړی ښه اوس راغیستی دی او خپل حاجت پوره کوي او د پردي عزت سره لوبې کوي. نو کتونکو دا نوی معلومات چې سره هم شریک کړو چې دغه واده کړې ښځې سره د خاوند تره رالګېدلی دی او بدکارۍ ورسره کړي، غلط کارونه یې ورسره کړي دي.